السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې زه تاسو ته یو نمبر در وښیم چې 4 5 6 8 9 10 دغه نمبر ماته په حساب کې راوښیاست نو دوستانو تاسو به ډېر ورته پریشانه سئ چې دونه غټ نمبر بیا تاسو حساب ورته کوئ چې قاعده یې 5000 خو هغه نمبر ډېر زیات غټ وي تاسو ډېر ورته پریشانه سئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته په موبایل کې یوه ډېره اسانه طریقه درښیم چې اوس تاسو په ډېرې اسانۍ سره صرف د دغه نمبر لیکلو سره تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه نمبر حساب کوئ چې دغه نمبر څو دی. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې ترکیې څخه فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې ګوګل خلاص کړئ. ګوګل په هر موبایل کې لزانه وي، کله تاسو په خپل موبایل کې ګوګل خلاص کړئ سرچ ته براسئ او په سرچ کې به سمپل دلته تاسو هغه نمبر ولیکئ. هغه نمبر که هر څونه غټ وي، کله تاسو هغه نمبر ولیکئ له نمبر بعد به تاسو برابر نشان ولیکئ او له برابر نشان بعد به تاسو ولیکئ انګلیش. کله تاسو هغه نمبر ولیکئ برابر نشان ولیکئ او انګلیش ولیکئ نو تاسو ته به هغه نمبر اتوماتیک حساب ته کنورټ کړي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه نمبر چې دی وایي 3,757,574 که چیرې تاسو دغه سرچ کې دلته هم تاسو ته راړوي. ګوره دغه نمبر چې دی وایي 3,757,574 یعنی دوستانو د دغه کوچني طریقې په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې هر څونه غټ نمبر په اسانۍ سره حساب ته واړوئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. د ملایک په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.